دیموکراسي فکري بنسټ معاصره دیموکراسي په غرب کې زېږېدلې ده. د دغه په هکله دا خبره یو حقیقت دی چې غربیانو تر اوسه پورې هیڅ الهي دین په سالمه بڼه کې نه دی لیدلی. یهودیت یوازې د بني اسرائیل دین و او د هغوی نه غوښتل چې نور خلک خپل دین ته دعوت کړي. مسیحیت هم هغه وخت غرب ته ورسېدل چې د پاول په لاس تعریف شوی و او د توحید ځای ورکړی تثلیث نیولی و. تحریف شوی مسیحیت له رب سره د انساني د رابطې لپاره یو څه لارښوونې درلودې، خو د انسانو په منځ کې تعامل لپاره شریعت او قوانین نه درلودل. په غرب کې خلکو د ژوند سیاسي، اجتماعي او اقتصادي چارې د پخوانیو روماني او یوناني قوانین او اروپایي مطابق عیارې کړې وې، چې دې کار له ډېره پخوا راهیسې د غربي ټولنې په ذهن کې دا قناعت ایجاد کړی و چې دین د ژوند په چارو کې دخل او غرض نه لري. د ژوند او ټولنې په چارو کې د مسیحي دین د قوانین د نشتوالي دغه تشه پادشاهانو په ملکانو او سرمایه‌دارانو له خپل لوري د قوانین په وضع کولو ډکه کړې وه. هغوی داسې قوانین وضع کړي وو چې د غربي ټولنې اکثریت یې د یو څو پادشاهانو او فیودالانو په خدمت کې په بېلابېلو نومونو او شکلونو مسخر کړي وو. پادشاهانو په خلکو باندې حاکمیت د الله له طرفه خپل حق ګاڼه، نه دا چې د ملت له طرفه د کوم تړون یا بیعت په نتیجه کې امانت ورسپارل شوی وي. کلیسا هم کله یوې خوا د ژوند د چارو لپاره قانون او شریعت لوري علم، د دین، تفکر او عقل هم خپل احتکار کې راوستلی وو. د فکري استبداد داسې مرحلې ته رسېدلی و چې هر چا په چې کومه داسې نظریه وړاندې کړې چې د کلیسا په خوښه نه و، نو فوراً په هغه شخص کافر او د الله له رحمته محروم ګڼل کېده او له دین څخه د بغاوت په جرم محکومېده. کلیسا له لوري د دین تحریف شوی او نامعقوله تصور او د پادشاهانو جابرانو نظام په اروپا خلک د دین، رسالت او ملوکیت څخه متنفر کړل او د اروپا د نوي عصر د تنویر د عصر د مفکرینو په مخ کې د الحاد له دین څخه انکار دروازه خلاصه کړه. هغوی هم د دین په ځای په مطلق ډول د خلکو اراده د قوانینو مصدر وګرځوله او د حق ناحق د پیژندلو معیار د وحی په ځای عقل وګڼه. د دین په اړه اروپایان په دوه ډله ویشل شول. یوې ډلې له دین، رسالت او روحانیت څخه سراسر انکار وکړ چې دا نظریه بیا وروسته په کمونیزم کې راڅرګنده شوه. بلې ډلې په دین باندې یوازې د افرادو په شخصي ضمیر کې اعتراف وکړ او بس. په دې معنی چې دین د فرد او الله ترمنځ رابطه ده، خو د ژوند له چارو سره یې هیڅ کار نشته. انسان د خپل ژوند لپاره د قوانینو په جوړولو کې مطلقه ازادي لري. دغه نظریه د سیکیولیزم یا له دین څخه د ژوند او دولت د بېلتون په نامه وپېژندل شوه او همدغه نظریه د دیموکراسي لپاره فکري بنسټ تشکیلوي. د معاصرې دیموکراسي مشهورو فیلسوفانو هر یو توماس هوبز، جان لاک او جان جاک روسو د دیموکراسي لپاره دغه بنسټ د ټولنیز تړون د فلسفې په شکل کې وړاندې کړ چې خلاصه یې په لاندې ډول ده. دغه فیلسوفان وایي انسان په پخوا زمانه کې همداسې په فطري ژوند کې اوسېدل. ژوند یې نامنظم و، قانون او دولت یې نه درلود چې دوی چارې منظمې کړي. وروسته بیا خلکو قانون او حکومت ته ضرورت احساس کړ او د نظام او قانون د جوړولو لپاره سره راټول شول او په خپل منځ کې یو ټولنیز تړون رامنځته کړ چې وروسته یې بیا د حکومت او قانون شکل غوره کړ چې په دې اساس د قانون او حکومت تصور د خلکو له ارادې څخه رامنځته شو. ورتنۍ نظریه له الله او د هغه له رسولانو او الهي ادیانو څخه په انکار ولاړه ده، په دې معنی چې نعوذ بالله نه الله شته او نه یې خلکو پیدا کړی او نه یې نظام، قوانین او رسولان ورته لېږلي دي.
او یا دی چې الله یې خالق دی خو له پیدا کولو پرته نور هیڅ نه دی کړی، نه یې رسولان را لېږلي او نه یې ادیان نازل کړي او نه یې انسانانو ته د ژوند د چارو تنظیمول ورښودلي دي. ځکه چې چیرې دا هر څه شوي وي نو بیا دیموکراسي فیلسوفانو ټولنیز تړون ته ضرورت و.